د نن ورځې د پیل څو ډیر مهم او تازه خبرونه په افغانستان سیمه او نړۍ کې څه روان دي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د هرات له پاشتان بند سره نږدې له موټرسایکل سره د ګاډي د ټکر له امله ګاډی بند ته غورځېدلی دی. په دې پیښه کې 15 ښځې او یوه ماشومه مړه شوي او 2 کسان ژغورل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یوه ټولنه خبر ورکوي چې په 13 اپریل میاشت کې دغه هیواد لږ تر لږه 110 کسان اعدام کړي چې پکې 4 افغانان هم شامل دي. دغه کسان د سیاسي فعالیت، د نشهیي توکو د قاچاق او نورو لاملونو له وجې اعدام شوي دي. د لوګر د کرنې ریاست هغه کروندې اړولې چې رومیان پکې کرل شوي دي. کروندګرو ته ویل شوي وو چې سره باطنګړ بازار نه لري او پرې د اوبو لګول او مالی لګښت بیرته نه پوره کوي، نو له همدې وجې باید ونه کرل شي. د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ له امله دا مهال د افغان سوداګرو لسګونه کانټینرونه چې باید هند ته اوښتي وای یا له هند څخه پاکستان ته رسیدلي او باید افغانستان ته واوړي، اوس په پاکستان کې درول شوي دي. ټاکل شوي وه دغه کانټینرونه د واګا بندر له لارې هند ته دننه شي او له هند څخه را روان شوي کانټینرونه د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته دننه شي. خو اوس په کراچۍ، تورخم او چمن کې درول شوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دغو کانټینرونو کې وچه میوه، سبزي او نور توکي بار دي. له هند څخه افغانستان ته د رسیدو په موخه 15,000 کانټینره توکي کراچۍ بندر ته رسیدلي چې لسګونه لارۍ بار شوي، خو دا مهال په تورخم او چمن کې ولاړې دي. د غزني د آب بند ولسوالۍ په بزي کلي کې د مولا نسیم په نوم یو کلیوال وایي چې د اسلامي امارت ځایي زورواکو چارواکو یې تازه ونې وهلي او نوموړی له دغې ځمکې څخه وباسي. دغه دولتي ځمکه ده چې نوموړي د اسلامي امارت له تېرې واکمنۍ راهیسې په اجاره نیولې او تر اوسه هم د دولتي حق د سپارلو په بدل کې ورسره پاتې او د ده په وینا د دغو شریکو شوو اسنادو پر بنسټ پرې قانوني میشت دی. نوموړی وایي په ولسواکۍ کې د نوموړي واکمنۍ زورواکي د دوی د سترې محکمې امر بالمعروف وزارت د غزني ولایت او کرنې ریاست پریکړه نه مني او په خپل زور اسلامي امارت ننګوي او هڅه کوي د ځمکه ترې ځان ته واړوي. نوموړی ټول هغه لیکونه هم شریکوي چې پر دې ځمکه د میشتېدو اجازه ورته ورکړل شوې، خو بیا هم د یادې ولسوالۍ قومندان یې ونې وهلي او د ونو د اوبو کولو لپاره ورته د برمې وهلو اجازه نه ورکوي.